بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبدالرحمن بابا فرمایي وی خدایا څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپیڅلي خلک، او وی هیڅ خندا مې له دې خلکه سره نشي، جړوي مې هغه تلي تلي خلک، او خبر نه یمه چې کومې خوا ته لاړ شه، لیدی نشي هغه ما لیدلي خلک، او وی لکه زګ چې د اوبو په مخ کې درومي، هسې درومي په دنیا راغلي خلک، او دریغه یو ځلې خو بیا په جهان راغی، له جهانه په ارمان وتلي خلک، او هزار حیف دی چې په خاورو کې لاړه شه، په چوه او په چندن لړلي خلک، رحمان هسې ګوښه خوند له خلکه بیامون چې هرگز نه دی دا خوند موندلی خلک. او عبدالرحمن بابا فرمایي وی که په عقل پسې لاړم په کار نشو، که له بخته مې یاري غوښته یار نشو، غرونه غرونه خوب په ساس کې اوبو تختی، او وی یار په سیند زما د اوښکو بیدار نشو، نو وی معلومیږم زه کمبخت د درست جهان یم چې د درست جهان دلدار مې دلدار نشو، او وی که یې سل ځله اقرار را سره وکړو دا زما ناکلار زړه په کلار نشو، ډیر غمونه دي چې زه یې خورم په خپله، په دنیا کې مې بل هیڅوک غمخوار نشو، او که مې سل نصیحتونه ورته وکړل هغه خدای بې لارې کړی په لار نشو.